تخار کې د داعش 2 جګپوړي قومندانان او 2 غړي وژل شوي. د افغانستان په شمال کې د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي ادعا کوي چې د دوی ځواکونو په تخار کې د داعش 4 وسلوال وژلي دي. باختر اژانس پرون شنبه د تلې پر 13 په شمال کې د 219 عمري قلي اردو د قومندان قاري امین الله طیب په حواله خبر ورکړی چې په تخار کې د ګډو عملیاتو په لړ کې د داعش یو پټنځای کشف کړی دی. د یو بل خبر له مخې قاري امین الله ادعا کړې چې د تخار په دشت قلعه ولسوالۍ په ورته ظلم کلي کې د 2 تنو جګپوړو قومندانانو په ګډون 4 تنه داعشیان وژل شوي دي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت پرون شنبه د تلې پر 13 په یو جلا بیان کې ویلي چې دوی د جمعې په ماښام په کابل ښار کې د داعش 6 غړي وژلي دي. د طالبانو د حکومت د ادعا له مخې دغو کسانو د وزیر محمد اکبر خان جومات ته څیرمه په چاودنه او پر کاج ښوونیز مرکز مرګوني برید کې لاس درلود. تر اوسه د طالبانو حکومت دا ادعاوې خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي.